په پاکستان کې د افغان کډوالو پر وړاندې دغه هیواد د سیاستونو پر دوام تازه دغه هیواد ویلي دي چې په اسلام آباد کې میشت افغانان باید د نه اعتراض تصدیق واخلي. پاکستان د کورنیو چارو وزارت تېره اونۍ دغه پریکړه وروسته له هغې وکړه چې د پاکستان پولیسو سلګونه هغه کسان ونیول چې د عمران خان د خلاصون لپاره احتجاج کړی و. پولیسو ویلي چې د نیول شویو کسانو په منځ کې 19 افغانان هم شامل دي. دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت ویلي دي چې هغه افغانان چې د نه اعتراض تصدیق نه لري د روان کال د ډسمبر میاشتې تر پایه دې له اسلام آباد ووځي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت د پاکستان دغه ادعا ته په یوې خبرپاڼې سره غبرګون ښودلی او ویلي دي چې افغان کډوال د پاکستان په سیاسي لوبو کې ښکېل نه دي او د پاکستاني چارواکو دغه ډول تورونه د کابل او اسلام آباد ترمنځ بې باوري ډیرولی شي. د پاکستان د پولیسو د ادعا په تړاو آیا افغان کډوال په احتجاجونو کې ښکېل وو؟ ولې ورځ تر بلې د افغان کډوالو په تړاو د پاکستان د حکومت سیاست سختیږي؟ خپرونې ته ستړي مشئ، زه زمزمه نیازی یم. د بحث میلمانه مې په پاکستان کې خبریال طاهر خان او د افغان کډوالو فعال ظاهر پښتون دي. دواړو درنو میلمنو ته ستړي مشئ او ښه راغلاست وایم. زه غواړم خپرونه له ښاغلي پښتون پیل کړم. ښاغلی پښتون، کومه ادعا چې د پاکستان پولیس کوي چې په احتجاجونو کې افغانان هم وو، رښتیا هم افغانان وو؟ لومړی خو سلامونه او نیک هیلې تاسې او ښاغلي طاهر خان صاحب او ستاسې لیدونکو او کتونکو ته وړاندې کوم. او کومه خبره چې د اسلام آباد کې د عمران خان کوم د پارټۍ د پی ټي آی یا تحریک انصاف د کارکنانو د خوا څخه لاریونونه شروع، په هغه کې د پاکستان وزیر داخله ښاغلي تقوی دا خبره وکړله چې په دې کې افغان کډوال هم شامل دي، موږ نیولي دي. اول د دوی دیا د سلګونو پرې کېدله، بیا وروسته پر رسنیو باندې راتله چې 50 ته راورسېدله او ورځ تر بلې دا کچه راټیټېدله چې اوس 19 کسان ته رسېدلې ده. خو خبره دا ده چې موږ افغان کډوال د پاکستان په داخلي سیاست او په دغسې لاریونونو کې نه کار درلودلی دی او نه کار لرو. نه یوازې دا زموږ د افغان کډوالو رایه ده، بلکې موږ ته د پاکستان د سفران وزارت چې زموږ د افغان کډوالو سرپرستي په غاړه ده، هغه څوک خپل کمیشنریټ په نامه باندې څانګې شته، د هغو د چارواکو لخوا د افغانستان د حکومت، هر حکومت په افغانستان کې حاکم وي، هغه چې کوم سفارت په اسلام آباد کې دی یا د دوی کونسلګرۍ په دا 4 صوبو کې شتون لري، د هغو د خوا څخه موږ ته دا هدایت شوی دی او خاص کر د UNHCR یا د ملګرو ملتونو د څانګو د خوا څخه موږ ته دا لارښوونه کیږي چې افغان کډوال باید د پاکستان په داخلي سیاست یا په سیاسي خوځښتونو کې برخه وانخلي او بلکې په جرم کې هم باید دوی برخه وانخلي. نو موږ افغان کډوال نو دغونه سوچ فکر هم موږ هم لرو، نو څنګه موږ خپل ځانونو مشکلات راجع کړو. نو ستاسو د پاکستان پولیس ولې دغه ادعا کوي او د پاکستان حکومت دغه ادعا دغسې یو پریکړې ته اړ کړ؟ ځینې داسې سوي دي، خوره ځینې داسې اشخاص به وي چې هغه په ځوانان وي چې فرضاً چا خطا ایستلي وي یا خپله په دغسې لاریونونو یا په جرمونو کې برخه اخیستې وي، خو زه د هغه خبرې ته راتلم، خو هغه د افغان کډوالو نمایندګي نشي کولی، بلکې دا د هغو فردي جرم دی، دا فردي د هغو کړنه ده چې ترسره کړې ده. د هغو ننګونه موږ نه کوو، نه د هغو پاکې موږ خبره کوو. موږ وایو چې قانون شته، آیین شته، باید هغو ته سزا ورکړل شي، خو د هغو په یوازې کې باید ټول افغانان ونه ځپل شي، نه ټول افغانان په ګوته ونیول شي. مننه، بیرته تاسو ته راګرځم. ښاغلی طاهر خان، دغه کومه ادعا چې مخکې ښاغلي پښتون هم ورته اشاره وکړله چې دا شمېرې اول لوړې ښودل کېدلې، مختلفې شمېرې تر اوسه پورې چې افغانان پکې نیول شوي دي، تاسو څه فکر کوئ چې افغانان په دغه لاریونونو کې ونډه لري او دغه څنګه ثابتېږي چې دا افغانان دي؟ ډېره مننه چې ما بلنه راکړه. تاسو ته او پښتون صاحب ته، ستاسو کتونکو ته، اورېدونکو ته سلام. ګوره، یو اول که لاړ شو د شمېر، تاسو خبره کوئ چې آیا دا به معلومیږي که نه، نو ممکن ځکه نه ده چې د 24 د نومبر نه د تحریک انصاف د احتجاج نه تر دې وخت چې تاسو سره زه خبرې کوم د ډسمبر 3 ده، نو ډېر شیان واضح نه دي، سپیناوی نه دي شوي او دلته مشکل دا دی چې حکومتونه یو ادعا وکړي، دعوه وکړي، تورونه ولګوي، لیکن دلته تپوس هم څوک نشي کولی. او ګوره د مهاجرینو مسله چې ده په پاکستان کې، هغه د سره د کورنیو چارو
وزارت سره یا د اسلام آباد پولیس سره په یو لحاظ سره تعلق ځکه نه لري چې دلته پاکستان کې دوه ادارې دي، یو د سرحدونو د ریاستونو وزارت ته سفران ورته وایي او دویم افغان کمشنریټ ته په اسلام آباد کې دفتر دی، خپل کمشنر لري. دا ټول هغې سره تړاو لري او دا ممکن نه ده چې څونه افغانان دي. او ګوره کله ناکله دلته یا په کابل کې داسې چلو شي چې ویډیوګانې خپرې شي او هغې کې یو خلک بیان ورکړي چې زما نوم ظاهر دی او زه د مردان یم یا د ننګرهار یم او دا چل. په قانون کې د سره د دغه ویډیو هیڅ حیثیت نشته چې څوک په حراست کې یا په بند کې یو خلک بیان ورکړي. نو بهرحال دا خبره ده. او بل ګور تاسو چې ونډه افغانان نه د پاکستان په سیاست کې رول لري، نه غواړي، نه په جرمونو کې. ما د افغان کمشنر نه تپوس کړو څو ورځې وړاندې عباس خان صاحب نه، ځکه چې پاکستانیان کې دا تصور دی چې افغانان په دهشتګردۍ کې او پلاني کې. هغه ماته وویل چې نه دي افغانان، بلکې هغه ماته وویل چې یو سروې مخکې په خیبر پختونخوا کې د عباس خان مخکې د خیبر پختونخوا کمشنر وو، د ماته وویل چې په 2003 کې غالبا یا 2013 کې دلته زه اوس لږ خطا یم، خو یو سروې شوی وه د جرمونو په اړه باندې چې څومره خلک په جرمونو کې یا په جنایاتو کې لاس لري. هغه وی چې افغان پکې فقط 2% یا د هغې نه کم وو، نو ټول پاکستانیان وو. او ګورې افغان داسې چل دی کنه چې افغان د دې نو پاکستان حکومت ولې دغه ادعا کوي، ولې دغسې یو څه وایي چې ښه په دې کې افغانان نقش لري یا افغانان پکې لاس لري؟ زما نظر دا دی چې د پاکستان حکومت او ریاستي ادارې هغه د یو عمران خان د احتجاج له امله د یو فشار د لاندې وي، یو نفسیاتي یو دباو په هم وو، فشار په هم وو، او د هغې لرې کولو دپاره هر هغه شی استعمالو چې د خلکو کې بدګماني پیدا کی د عمران خان پر ضد باندې. نو ځکه پکې د افغان نوم مخکې هم دی اخیستی و، د عمران خان چې د دې نه مخکې او میاشتې مخکې احتجاج په هغې کې ویلي، لیکن یو افغان یې پیش نه کړ. تاسو وایي چې یو فشار په حکومت باندې دغسې، خو دوی خو به دغه فشار به وروسته داسې یو پرېکړه وکړه چې افغانان باید وروسته له دې د نه اعتراض تصدیق واخلي. دغه د نه اعتراض تصدیق په اړه که یو څه معلومات موږ ته راکړي چې دا څه ډول تصدیق ده او کومه اداره یې باید ورکړي او په کومو حالتونو کې دا رامنځته کېږي چې یو څوک باید د نه اعتراض تصدیق واخلي؟ ګوره د تیرې لکه د نن تقریبا 2 ورځې وړاندې د کورونو مخکې د کورونو چارو وزیر اعلان وکړ. زما معلومات دا دي چې د افغان کمشنریټ د سفران وزارت د هغه چارواکو چې هغې په دې حساسیتونو باندې پوه دي، هغې د کورونو چارو وزیر سره د یوې غونډې د یو مجلس غوښتنه کړې ده. او تاسو چې زه خبره کوم تر اوسه پورې دا غونډه نه ده شوې چې د حکومت دا اعلان ولې کړی دی، څه غواړي. ګورې PR کارت 1.4 میلیون دی شاوخوا کې، افغان سټیزن کارت شاوخوا 8 لکه دی، او دې سره سره مطلب چې کوم هغه ناقانونه او د پاکستان چې بې اسناده خو لاړل، او یو هغه دی چا سره چې پاسپورټ دی، ویزه ده د طالبانو د واکمنۍ وروسته راغلي، دا ټول پاکستان کې د اوسېدو قانوني حق لري. او دغه دوه چې ما یاد کړه PR کارت او SCC والا افغان سټیزن کارت، د پاکستان کابینې دوی ته د پاتې کېدو یو قانوني حق ورکړی دی. اوس یو وزیر راشي او هغه یو بیان ورکوي او هغه سره دلایل نه وي، هغه ثبوت نه وړاندې کوي، فقط دا د سیاسي اهدافو دپاره افغان استعمالوي. او همدغه وجه ده چې دغه بیان وروستو افغان کمشنریټ او سفران وزارت په هغې کې یو تشویش دی، ځکه هغې سپیناوي دپاره کورنو چارو وزیر ته ویلي چې موږ ته وخت راکړه چې ستا هدف څه دی، ته څه غواړې، واقعي تاسو په دې کې جدي یې که نه او د دې به طریقه کار سي. نو زما خیال چې دا فقط د سیاسي اهدافو دپاره دا کار شوی دی او فقط د دې دپاره چې عمران خان بدنام کړي چې افغان هم تا سره په دغه کې، حالانکه افغان نه په سیاست کې برخه اخلي نه په جرمونو کې برخه اخلي. پښتون صاحب خبره صحیح ده، که یو یا دوه کسان یو جرم وکړي ممکن خو به وي، ځکه چې دې سوسایټۍ کې خو افغانان دلته پیدا شول، دلته لوی شول، دلته د دې ژوند برخه ده. نو یو دوه پاکستان کې افغانستان کې کرنا کړ پاکستانانو د ګیله راشي چلته پاکستانی نیولې شوی دی. دا خو پاکستان افغانستان حالت داسې دی جغرافیایي یو زمونږ هغه تعلق چې دا لږ لږ خو به څه چیان کېږي که نه.
من طاهر خان صاحب بیرته ستاسو سره راګرځم. ښاغلی پښتون، تېره اونۍ دغه اعلان وروسته د کورنیو چارو دغه وزارت دغه اعلان کړی دی. تاسو داسې هلته افغانانو سره غږېدلي یاستئ، هغوی یا دغه سند اخیستی یا یې پیل کړي چې یو پروسه پیل کړي او دا واخلي؟ په دغه تړاو باندې تاسو سره مسایل شریک شوي؟ خبره خو داسې ده لکه د طاهر خان صاحب چې وویل، طاهر خان صاحب د خبرو په تایید سره دا زموږ افغان کډوال چې کوم دا وخت په پاکستان کې میشت دي، دا زیاته برخه چې دا هغه په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې میشت دي. په اسلام آباد کې په ډیر کم تعداد باندې افغان کډوال میشت دي. هغه خاص کر دا اوس چې کوم نوي افغان کډوال د 2021 کې په اگست کې چې کوم تحولات راغله، هغه افغان کډوال اوس راغلي پیلن په اسلام آباد کې دي. ځکه دا مسله اوس پیلن په اسلام آباد کې ایشو سوی ده، یا په اسلام آباد کې شودل سوی ده. په خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې لا تر اوسه پورې داسې مسله نشته چې اوس افغان کډوال په ټینشن کې ولویږي. په یوه خبره دا ده چې زه په ایس د یو افغان کډوال دا خبره د پاکستان د حکومت ټولو چارواکو ته یږدم چې 40 کاله تاسې زموږ میلمستیا کړې ده یا مېلمه نوازي مو کړې ده. زما پیدایش خپله دلته سوی دی، زما په جیب کې پیوار کارت دی. زه به که فرضاً په سیاسي لاریون کې افغان کډوال چې د پیوار کارت درلودونکی وي یا د ای سی سی کارت درلودونکی وي، هغه په فرضاً چې الیکشن ته ورځي یا د انتخابات ته ورځي، طاهر خان صاحب ته دا خبره ښه معلومیږي زما پیوار کارت وده ته څه په ګټه تمامیږي. آیا زه ووټ پر اچولی سم، یو چاته رای ورکولی سم، خو نه سم ورکولی. دا چې کوم کسان یا ځینې افراد به وي په دې باندې منکر کېږو نه، شاید یې به په لاریونیو کې بې برخه اخیستي، خو دا زموږ د افغان کډوالو نمایندګي نشي کولی. زموږ اداره چې ده هغه د سفران وزارت دی. د سفران وزارت لپاره صوبه کې خپل کمیشنریټ لري، هغه په بلوچستان لپاره خپل کمیشنر ناست دی، د خیبر پښتونخوا لپاره خپل ناست دی، د پنجاب لپاره خپل ناست دی، د سند لپاره خپل ناست دی. او د هغو لارښوونه د یونیسیار لارښوونه او د افغانستان د حکومت لارښوونه او زموږ د افغان کډوالو د مشرانو لارښوونه، یعنی زما خپله پر فیسبوک باندې دا اوس 3 میاشتې مخکې ما ویډیو کلیپ جوړ کړی، پر دې باندې مې خبرې وکړې افغان کډوالو ته چې وروره تاسې په د پاکستان په سیاسي خوځښتونو کې برخه مه اخلي. نه یوازې ما بلکې هر مشر هر چا دا حق ادا کړی دی. ښاغلی پښتون، اوس خو لکه څنګه چې تاسې وویلې که ځینو کسانو پکې ګډون کړی، یعنې هغه د ټولو افغانانو نمایندګي نشي کولی. یو مسله دا ده چې اوس خو دغه پرېکړه سوې ده، مخکې د پاکستان حکومت ځینې پرېکړې کړې وې چې افغانان باید ناقانونه هغه کډوال چې اسناد نه لري باید له پاکستان ووځي، او دوی دغه پرېکړه عملي کړه. په دا تېر کال کې وروستۍ شمېرې چې کومې ښیي تقریبا 8 لکه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه شول. فکر کوئ چې دغه پرېکړه به هماغه ډول جدي او هغه افغانان چې په اسلام آباد کې دي او ځینې درېیمو هېوادونو ته په تمه دي، د هغوی لپاره به یو نوی سرخوږی؟ خبره خو داسې ده، مخکې طاهر خان صاحب دې خبرې ته اشاره وکړله چې موږ ته د روان 2025 د جون تر 17 نیټې پورې زموږ کاډرو ته د حکومت پاکستان د وفاقي ګورنمنټ لخوا موږ ته اجازتنامه یا د اوسېدو دغه راکړل سوی دی، باقاعده نوټیفیکیشن جاري کړل سوی دی. د ملګرو ملتونو کوم د یونیسیار مشر چې راغلی ګرانډي د ګرانډي سره پوسولې په دې اړوند باندې خبرې وشوې، د هغه په نتیجه کې موږ ته وخت راکړل شو. څو موده مخکې زموږ پنډغالي ته د پاکستان د سفران وزیر ښاغلی امیر مقام صاحب راغلی و او چیف کمیشنر عباس خان راغلی و، د بلوچستان کمیشنر و. په غونډه موږ ورته جوړه کړې وه. په هغه غونډه کې ما دا خبره دغه امیر مقام صاحب او عباس خان صاحب ته دا چېښوله چې موږ افغان کډوال په سیاست کار نه لرو، د ملکونو په سیاست کار نه لرو، که افغانستان څه کوي یا پاکستان څه کوي. موږ افغان کډوال یوه غوښتنه د دواړو حکومتونو څخه او خاص کر د پاکستان د حکومت او د چارواکو څخه چې موږ باید د سیاست ښکار نه سو. موږ افغان کډوال پاکستان خپل ملک ګڼو. پاکستان کې زما پیدایښت دلته سوی دی، موږ دلته رالویان سوي یو. موږ داسې خدای نخسته کړنه سرته نه رسو چې په هغه باندې د پاکستان د خلکو خوا زموږ څه پاتې سي یا د حکومتونو، مګر موږ باید خپل د کډوالۍ ژوند ته پرېښودل سو چې تر څو موږ خپل ژوند ته ادامه ورکړو، تر څو چې زموږ په وطن کې حالات سمیږي. موږ مجبور یو چې بېرته خپل وطن ته ځو، خو تر څو چې زموږ په وطن کې حالات باید موږ
سلامت سي درنو لیدونکو درنو مېلمنو موږ په همدې موضوع په تړاو باندې په خواله رسنیو کې یوه نظر پوښتنه هم درلوده او له تاسې درنو لیدونکو مو پوښتلي وو چې آیا افغانانو په هغه لاریون کې ګډون درلوده چې د عمران خان په پلوۍ کېدل 23 سلنه خلکو ویلي وو هو 78 سلنه نور خلکو بیا ویلي وو چې نه. ښاغلی طاهر خان ډیره شننې دا دي چې د پاکستان حکومت هماغه د ناقانونه کډوال د ایستلو په لړۍ کې اوس په یو بله پلمه غواړي افغان کډوال واسي بیرته افغانستان ته. تاسې هم فکر کوئ چې دا یو پلمه ده بیا هم د افغانانو د لیږلو لپاره؟ ګومان نه کوم چې دا به یو بله پلمه وي یا به یو بهانه وي، لیکن ما څنګه مخکې وویل چې حکومت خو پریشانه وو د پاکستان تحریک انصاف د احتجاج له امله. او تاسو وګورئ که نه نن هم تاسو کو ټول نړۍ د رسنۍ کتلې وي یا 13 ورځې هم کتلې وي، نو دلته چې کوم قانوني وکیلان دي او دغه اکثر ظاهر خبره د خیبر پښتونخوا نه خلک راغلي او دغه مظاهرې ته هغه نیول شوي دي، نو دغه مظاهره کوونکو نه علاوه لکه زه چې کوم ځای جون کوم ما سره نږدې یو مارکیټ دی هلته عام پاکستانیان پښتانه د خیبر پښتونخوا چې څوک دلته یا سبزي خرڅوي یا جوسونه خرڅوي هغه هم نیولي شوي دي. او زه نن پکې 2 ضمانت هم شو د عدالت لخوا ځکه چې په هغې باندې هغه تور ثابت نه شو. نو ما تاسو ته وویل چې د حکومت دا اعلان خو وشو او ظاهره خبره ده چې په کډوالو باندې به مهاجرینو باندې به یو مشکل خو وي هغې دپاره وي، لیکن ګمان نه کوم ځکه دا د چې کله دوی د بي اسناد د کډوالو هغه کمپاین شروع کړ نو وروستو بیا د کمشنر د افغان کمشنر نه ما واورېدل چې راتلونکي هر پریکړه او فیصله چې کیږي د کډوالو په اړه باندې نو هغه به یوازې پاکستان نه کوي، هغه به هغه د ټول سټیک هولډر یا چا شراکتداران دي یا انډیوالان دي، کوای کې افغانستان او اوسنۍ طالبان حکومت دی UNHCR دی بیا دغه ګوره د نور دنیا هم لاس دی UNHCR ته چې پیسې راځي نو د نورو هیوادونو راځي دا غي په دې یو رول لري. نو ګمان نه کوم اعلان خو شوی دی، لیکن زمانه د خیال چې په دې پلمه باندې یا په دې بهانه باندې به نور افغانان د پاکستان څخه وباسل شي. ښاغلی پښتون تاسو څه فکر کوئ چې یو ځل بیا به د کډوالو د لیږد بهیر ډیر شي او افغانستان ته به لیږل کیږي لکه د تیر په څیر؟ یاره زه خپل فکر نه کوم، ولې ځکه زموږ مسله چې د پاکستان او د افغانستان پر تعلق نه لري. زموږ د کډوالو مسله چې دغه نړیواله تر څو چې ملګرو ملتونه او د ملګرو ملتونو کومې څانګې چې دي UNHCR او IOM او UNICEF په دې کې ګډون ونه لري، زما خپل شخصي نظر دا دی چې داسې څه به انشاءالله نه پیښیږي. اما هغه افغان کډوال چې کوم اسناد نه لري یا فعلا په اسلام آباد کې ناست دي د درې ملکو په تمه باندې ناست دي، د هغو په دغه کې شاید ځینې فشارونه او ځینې دغه خنډونه جوړ شي، مګر کوم افغان کډوال چې قانوني پراته دي هغه تر څو چې موده یې پوره کېږي او د ملګرو ملتونو په همغږي نه موجوده فکر نه کوم چې موږ افغان کډوال خو ښاغلی پښتون فکر نه کوئ ځکه چې تیر ځل هم چې پاکستان دغه پروسه شروع کړه دغه بهیر پیل کړ ډیرو نړیوالو سازمانونو نیوکې کولې، ډیرو غوښتنه وکړه چې په دغه شرایطو کې چې افغانستان شرایط برابر نه دي دغه کډوال باید ونه لیږل سي. خو ما مخکې هم شمېرې یادې کړې چې څومره افغانستان ته بیرته ورستانه سول چې په هغې کې داسې کسان هم وو چې هغوی قانوني اسناد درلودل خو افغانستان ته ولېږدول شول یا ولېږل سو یا خپله ولاړل مجبوره سول. فکر کوئ دغه سازمانونه او د دوی دریځونه تاثیر کوي د پاکستان په حکومت باندې؟ خبره خو داسې ده بلکل هغه چې کوم د کډوالو ځنګل چې ور واخلي بیا ورش لاندې نه ګوري که نه هغه د بې اسنادو افغان کډوالو دپاره دا کمپاین وچلېدی. نو کله چې د UNHCR کمیشنر یا مشر چې کله راغلی پاکستان ته مسله ډېره سړه سوه، نو دغه زموږ مسله چې ده په دا 40 کاله کې چې نه حل کېږي نه موږ یوې خواته کېږو نه بلې خواته کېږو، دا زموږ مسله زه خپل زما په شخصي نظر باندې یو نړیواله مسله بولم. دویمه خبره دا ده چې د پاکستان ولس هم د افغان کډوالو سره همدردي لري. په دا حکومتونو کې هم داسې خلک داسې سیاسي پارټیان شته چې هغه د افغان کډوالو زیرېدل نه غواړي، هغه وایي چې فرضاً افغان کډوال 40 کاله دلته اوسېدلي دي په هغه سخت حالات اوس ولې دا پاکستان او افغانستان خلک یو بل ته مجبور دي، دوی یو بل همدرده باید واوسېږي او سهار د دغه سیت او تریخوالي څخه د ملتونو په مابینځ کې نفرتونه راځي. نو په کار دا نه ده چې اوس ولې دغه موضوع دونه
په جدي توګه یا په سختۍ سره ونیول شي، سبا خدای نخسته د دې ملتو او دغو تر مابین حکومتونو تر مابین مشکلات زیات شي. ښاغلی طاهر خان، تل له پاکستان سره د کډوالو مسله وه او ځینې نور مسایل وه، خو وروسته طالبانو له راتګه دغه مسایل یو څه پسې لا ډېر شول، لکه د کډوال په پرېمانه کچه بیرته راوتل له پاکستان او یو ډول دریځونه د افغانستان د کډوالو په تړاو بدل شول. ستاسې په نظر ولې ورځ تر بلې دغه د پاکستان دریځ د افغان کډوالو په وړاندې سختېږي؟ هره ورځ یوه نوې فیصله کوي، یا یو وزیر یا یو حکومت. دا ډېر افسوس خبره ده چې د کډوالو مسلې نه سیاسي مسله جوړه شوه. کله چې پاکستان اعلان کړی و د بې اسنادو کډوالو، هغه وخت کې هم د طالبانو حکومت لخوا یو سخت غبرګون هم راغلی و. خو ګورې پاکستان خو لکه دغه فیصله د ما په نظر باندې سمه نه وه، او چې په کوم انداز کې شوې وه دا بالکل غلطه وه. پاکستان ته هغه وخت کې دلته امنیتي مسلې خو شته، هغې کې مشکل، هغې کې خو دوه رایې نشته، لیکن آیا واقعي افغان کډوال په دې کې شریکي؟ زما نظر دا دی چې نه دي شریک د پاکستان په دغه ترهګرۍ کې. او ګورئ د پاکستان افغانستان خو داسې یو تاریخ پاتې شوی دی چې دا وسلوال که اخوا وي دېخوا به راځي، که دلته وي اخوا به ځي. هغه لږ خلک دي، هغې ته خپلې لارې معلومې دي، لیکن د هغې په بنسټ، د هغې په بنیاد، د هغې په پلمه بیا عام افغان تنګول، بیا هغه چې دلته ناکامه شي د هغې ناکامۍ بدله د افغان کډوالو نه اخیستل، دا بالکل منفي سوچ دی. او زما خیال چې پاکستان هغه پرېکړه چې کړې وه سره له دې انتقاد شوی و، خو بیا پاکستان خو دلیل لري چې یاره دوی سره اسناد نشته. نو دا نور چې دي دې کې پاکستان زما خیال چې ځکه خو پاکستان په دې باندې پوه شو. تاسو ته یاد وي چې د افغان سټیزن کارت باره کې دلته راپورټونه راغله چې د هغې د اپریل 15 نه شروع کېږي چې هغې، لیکن هغه خبرونه غلط وو، ځکه چې پاکستان هغه ګام کو اخیستی وو. زما خیال سوچ راغلی و چې دغه ټیک کار نه و، په کوم انداز کې چې کار وشو. نو ګمان نه کومه چې پاکستان بیا دې ته زړه ښه کړي چې هغه رنګ کار بیا وکړي. تاسو د سیاستونو یادونه وکړله، د طالبانو او پاکستان اړیکې چې په تېره چې اوس مهال ظاهرا د ځینو مسایلو له امله ډېرې ښې نه ښکاري، چې یوه مسله یې دغه تاسو د وسلوالو یاده کړله. فکر کوئ چې لا هم کډوال د فشار یو وسیله ده د طالبانو په حکومت باندې؟ طالبانو هغه وخت دا خبره کړې وه چې ځینې مشرانو شیر عباس تانکزي چې دا پاکستان ملا یعقوب هم په څه لحاظ سره کړې وه چې دا پاکستان د یو فشار په توګه باندې استعمالوي، یو وسیله، سیاسي وسیله. او دا پاکستان زما خیال چې زما نظر دا دی چې طالبانو سره خو اړیکې خرابې وي او خرابې دي. ګمان نه کوم چې څه به کېږي. البته اوس لګیا دی چین، ما اورېدلی دی چې دا چین نه ځانګړی استازی دلته و، بیا کابل ته لاړ. اوس چین غواړي چې د پاکستان، افغانستان او د چین یو درې اړخیزه غونډه جوړه کړي په بیجینګ کې راتلونکي میاشت کې، زیات احتمال شته. نو مسله دا ده چې د پاکستان د امنیتي ما تاسو ته وویل ستونزې شته. دغه مشکلات ګمان نه کوم چې دا به ډېر زر حل شي. او د پاکستان د طالبانو نه ګیلې شته، د افغان طالبانو د حکومت نه، د هغې ادارې نه. هغې خپل نظر لري چې نه دا د پاکستان مسله ده، د پاکستان مسله خو ده، لیکن پاکستان خو د افغان طالبانو رول ته مخکې هم کتلي وو، اوس به نو دغه مسله شته. لیکن امنیتي مسله د پاکستان او طالبانو مسله د هغې غچ که ته د عام افغان نه اخلې، نو هغه پاکستان چې کومه یو حسن نیت وو د تېرو 40 یا 43 کالو راهیسې، او کابل ته چې کله مونږ ماضي کې تللي یو یا اوس هم لاړ شو یا دلته افغان راشي، نو کو اختلاف وي، لیکن د کډوالو په اړه باندې افغان مشران، عام افغان د اولسونو هغه یو رویه هغې ستاینه کوي. لیکن پاکستان د بدقسمتۍ نه د کډوالو په اړه باندې چې کله سیاسي یو د خلکو دا نظر دی چې دغه پر شا باندې وو، دی هغه حسن نیت چې د کډوالو په اړه په پاکستان کې هغې ته ډېر زیان رسولی دی. ښاغلی ظاهر، تاسو د یو افغان کډوال په فعال په توګه باندې په پاکستان کې تر کومه حده فکر کوئ چې افغان کډوال یو سیاسي فشار په توګه د افغانستان اوسني حاکم نظام ته وړاندې کېږي او دوی یو ډول فشار واردوي د همدغې مسلې نه چې په طالبانو باندې فشار؟ فکر کوئ داسې یو حس کوئ چې ډېر کله دې نه سیاسي استفاده کېږي؟ خبره دا ده، ما مخکې خپل خبرو کې دا خبره وکړله چې موږ افغان کډوال
حکومتونو په پالیسۍ کار نه لرو. حکومتونو پالیسۍ که ښه جوړوي یا بد جوړوي، خو زموږ ورڅخه هیله دا ده نه یوازې زموږ د افغان کډوالو بلکې د افغانستان د ملت هم دا غوښتنه ده، د پاکستان د ولس او د ملتونو هم دا غوښتنه ده چې دا دوه ملکونه فرضاً موږ یورپ ته وګورو یا امریکا ته، دا اوس تاسې د یورپ څخه خبرې کوئ، یعنی هلته د جرمني د دوی چې کوم ګاونډی دي د هغو تر مابینځ کې اوس ولې دغه نشته، بارډر نشته، د هغو په مابینځ کې اوس ولې ګنډتار نشته. په کار دا چې دا ملتونه باید سره نږدې شي. اوس ولې دغه رقم لکه اوس په یورپ کې یوه کرنسي چلیږي، په کار دا ده چې موږ دا ملتونه سره نږدې کړو، که د پاکستان حکومت دی که د افغانستان حکومت دی، یو بل ته زړونه سره ورکړو. بیا دواړه اسلامي مسلمان ممالک دي او دواړه یو د بل خواته یو کوم پروت دی، دې خواته یو کوم پروت دی، هر څه مو شریک دي، رښتې دوستي هر څه. د دې په مابینځ کې باید نفرت جوړ نه شي. خو زموږ هیله او غوښتنه دا ده چې موږ افغان کډوال که هر اړخ یې کړي، که فرضاً پاکستان اړخ کړي که د افغانستان اړخ دا کوي چې موږ د باندې سیاست وکړي، په کار دا ده. زموږ غوښتنه هم دا ده چې ستاسې د میلمنو په حیث باندې چې موږ چون په پاکستان کې 40 کاله میلمانه یو، چې موږ باید د سیاست ښکار نه شو. ښاغلی طاهر خان، مخکې هم تاسو ورته اشاره وکړله، پاکستان تل ادعا کوي چې له افغانستان یې خاورې ته خطر پېښ دی. اوس وایي د هېواد په ګډوډۍ کې افغانان ښکېل دي. هغه مسایل چې تل طالبان ردوي، دغه د باور فضا ولې د دواړو لورو ترمنځ له منځه تللې ده؟ پاکستان کې چې کوم هیلې وې د طالبانو د حکومت د راتلو وروسته، زما خیال هغه بالکل پر شا لاړې او یو بل طرف ته شیان روان شول. نو هغه هیلې او هغه امیدواري چې پاکستان کې به دا جګړه ختمه شي لکه څنګه چې په افغانستان کې ختمه شوې وه، هغه هیلې په ناهیلۍ او په مایوسۍ باندې بدلې شوې او د پاکستان دا خیال دی چې دا مسله نه حل کیږي یا د تشدد پیښې زیاتې شي. اوس خو هره ورځ کیږي، 13 ورځې دوه فوجان په خیبر ضلع کې وژل شو او دا اوس هره ورځ دا کار کیږي. نو هغه هیلې چې وي هغه مایوسي شوه، ناهیلي شوه. پاکستان به اول فقط دومره وي چې د افغانستان خاوره استعمالیږي، هلته نه به هغې وي چې نه استعمالیږي. لیکن اوس پاکستان دا هم وایي چې پاکستانی طالبانو ته، نورو وسلوالو ته افغان طالبان سهولتکاري کوي، د هغې ملګرتیا کوي، هغې ته وسلې ورکړې دي، هغې سره نور همکاري کوي. نو هم دغه بنیادي علت دی. پاکستانیان هم دا خبره کوي چې یوازې لکه دوراني چې پخواني ځانګړی استاد هغه هم دغه یو خبره کوي چې ټي ډي پي مسله حل شي، د پاکستان او طالبان د حکومت ترمنځ څه مشکل نشته. خو زما خیال پاکستان کې دا سوچ غلط دی چې د ټي ډي پي مسله افغانستان به راته حل کوي. نه، افغانستان ماته یادېږي چې کله خبرې شروع شوې نو د جنگ چې کله ختم شو، زه به تاسو مناسب خو نه د خپل ځان په اړه باندې خبرې کول، لیکن اسرار الدین حقانی صاحب سره چې کله ما ولیدل په 2022 کال کې، هغه وخت لا خبرې ماتې شوې نه وې. یو ناهیلي رو پیدا شوی وه چې شهباز شریف حکومت کله عمران خان لاړ او هغه راغی، لیکن هغه دا خبره کړې وه چې کله طالبانو واکمني شوه نو هلته یو سوچ په افغانستان کې چې هلته جنگ ختم شو، دلته دې ختم شي، ځکه هغوی دا رول ومنه چې دوی به قربتوب وکړي. لیکن شرایط خو بیا د ټي ټي پي خپل د پاکستان خپل هغې کې خو بیا د طالبانو د افغانستان رول نه و. نو چې ناکامه شول نو جنگ شروع شو او جنگ زما خیال زه ګمان نه کوم چې جنگ به ختم شي. تر څو چې جنگ نه ختمېږي نو د افغان طالبانو د پاکستان طالبانو اړیکې هم نه ښه کېږي. د چې خپرونې وخت پای ته رسېدلی، زه غواړم لنډ په دې اړه باندې بیا بېرته دا د کډوالو مسله کې ستاسې نظر واورم. حکومتونه خو خپل تل نظرونه لري. هلته په پاکستان کې دا فضا څنګه ده چې د افغان کډوالو په اړه باندې د عامو خلکو، د پاکستان د عامو خلکو نظر څه دی چې دوی چې هلته ژوند کوي، د دوی ژوند دوی هم دغه نظر لري چې دوی باید لاړ شي؟ ګوره که تاسو افغان کډوال ولې دلته ژوند کوي او ولې نه ځي؟ دغه د ناقانونه او د بې اسناده چې پاکستان به وي، نه خو هغه حالت داسې پیدا شول چې هغې پاکستان پرېښوده. افغان ټیک ده، پاکستان حکومتونو خپل منځ کې جوړجاړی نه وي، لیکن ولسونه خو افغان کډوال که نه وي قبلولی نو ولې به هغوی دلته ژوند کوو؟ نو داسې د ولسونو ترمنځ هېڅ مشکل نشته. او زما خیال چې ما تاسو ته وویل په پاکستان کې افغان کمیشنریټ او د سفارت وزارت هغه د کډوالو په اړه باندې ذمہوار هغې دي، هغې کلم ګیله نه ده کړې، هغې کلم دا نه دي ویلي چې افغان کډوال دې لاړ شي. دا صرف مرکزی حکومت کله د کورنیو چارو وزیر چې هغه په دې حساسیتونو باندې نه پوهېږي، هغه بیان ورکړي او زما نظر دا دی چې دغه بیانونو بنیادي مقصد څنګه چې مخکې ما وویل هغه هسې
خلکو ته یو غلط فکر او سوچ ورکول غواړي. په حقیقت کې داسې نه ده. افغان کډوالو د پاکستان د خلکو ترمنځ هیڅ مشکل نشته. ډیر مننه کور مو ودان له خپل دواړو درنو میلمنو مننه کوم چې په بحث کې را سره ګډون وکړ. له تاسو درنو لیدونکو هم مننه چې تر دې دمه را سره مل وئ. زموږ دا او نورې خپرونې د دوی چویلې په پښتو فیسبوک پاڼې، یوټیوب او انسټاګرام وګورئ. که نظر او وړاندیز لرئ موږ ته په خپله رسنیو ولیکئ. تر بیا هم په الله سپارم. ښه وخت.